قدرمنو لیدونکو د ورزش په برخه کې افغانستان کې له نیکه مرغه په دې تېرو څو کلونو کې زموږ وطنوالو زموږ هیوادوالو ښې لاسته راوړنې دي. د افغانستان نوم یې د نړۍ په کچه باندې ځلولی دی او موږ په دې برخه کې دوستانو په ځانګړې توګه د افغانستان ملي ټلویزیون تل هڅه کړې ده چې د ورزشکارانو ته په دې خپرونه کې ځای ورکړي، دوی د لوبو په تړاو ورسره بحث وکړي، دوی راتلونکي پلانونو په اړه ورسره بحث وکړي او دوی تشویق کړي. په ځانګړې توګه د ملي ټلویزیون RTO سپورټ یا ملي سپورټ چینل همیشه په دې هڅه کې دی چې د هیوادوالو لپاره د دوی د خوښې لوبې د همغې ټلویزیون له لارې خپرې کړي. نن هم دوستانو د تل په څېر زموږ سره یو ځوان ښاغلی عمران فاروقي د زیبا اندام یا د غړو د ښکلا د برخې ورزشکار میلمه دی. د ده سره به د دوی د فعالیتونو د دوی په لاسته راوړنو ورسره بحث کوو. تاسو ښه راغلاست فاروقي صاحب، ستړی مه شئ، هیله من یم چې جوړ او روغ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، د ملي تلویزیون همکارانو ته، لیدونکو ته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. ډېره مننه کوم، خوشحاله اوسئ. فاروقي صاحب ماشاءالله اندام مو ښه جوړ کړی دی او ډېره په زړه پورې. څومره وخت کېږي چې تاسو دغه د غړو د ښکلا یا د پرورش اندام ورزش ترسره کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما په دې فیلډ کې تقریبا 20 کاله شو، په دې فیلډ کې لګیم او درګرده نور هم هڅې کوو چې مسابقات خو هم ډېر کړي دي او لګې امادګیان هم دي سږ کال را روان کال لپاره او نور شاګردان هم اماده درګرده لګیا دي، هغې سره هم خواري کوو، کوشش تاسو خپل هم ورزش کوئ او نور شاګردان هم اماده کوئ؟ نور شاګردان په دې تړاو بیا سره ډېرې خبرې کوو. را به شو دې ته چې تاسو په دغې برخه کې چې تر دې در رسېدلي 20 کاله مو ورزش کړی دی، حتما به ستونزې مشکلات هم وو په مخکې مو. څنګه وتوانېدئ د 20 کلن مزل څنګه و چې تر دې ځای راورسېدئ؟ دا 20 کاله تقریبا داسې وې چې ډېر په خوارۍ او په زحمت هم په دې هدف ته ځان ورسوو. موږ تقریبا چې نوی مو ورزش شروع کړو نو زما هیله دا وه، ارمان مې دا و چې زه باید یو ښه ورزشکار اوسم، د افغانستان لپاره میډالونه راوړم، د افغانستان لپاره ویاړونه راوړم. نو الله تعالی مې هغه ارمانونه پوره کړو، اوس خپله هم په دې فیلډ کې استاد یم، اوس خپله شاګردان هم روزم. ښه ډېره مننه کوم. ستاسو د لوبو په اړه به ووایي فاروقي صاحب، خپله د غړو د ښکلا د پرورش اندام د کوم ورزش چې دی دا په افغانستان کې د دغې برخې کې څومره لوبې ترسره کیږي؟ مثال دغه لوبې د هیواد په کچه دي، د ولایتونو په کچه دي یا د زونونو په کچه دي؟ کله یې راته وکړئ او څومره په افغانستان کې په دغو کې لوبو کې ګډون کړی او د بهرنیو لوبو په اړه بیا ځان درنه پوښتنه وکړو. زمونږ مسابقات اول د ولایتي مسابقاتو نه شروع کیږي. موږ کال په کال مسابقات کوو. اول ولایتي مسابقې کوو، ولایتي نه بعد بیا ملي ټیم ته راځو، د ملي ټیم نه بعد بیا بهرنیو سیالیو ته ځو، لکه تاجکستان، ازبکستان، المان او داسې نور. تاسو په ملي ټیم غړیتوب لرئ؟ زه خپله د ملي ټیم غړیتوب لرم. تاسو بیا دغه مسابقې چې ترسره کړي دي د افغانستان په کچه په څو مسابقو کې تاسو اوله درجه راغلي، دومه درجه څنګه راغلي؟ ما تقریبا ټولې 15 مسابقې کړي. د ننګرهار په ولایت مسابقو کې اولي مې اخیستې الحمدلله، د ټول ننګرهار په سطحه باندې، او د ملي ټیم کې چې دویم او دریم مقام مې اخیستی، اول مقام. تاسو مثال دغه تیر کال یا په دغه څېړني کال کې ووایي دا لوبې ترسره شوې، کوم مقام مو ترلاسه کړی دی؟ دغه سیالیو کې خو فعلا زه نه وم، ځکه چې ما یو دوست شاګردان تیار کړي وو، هغې باندې مې الحمدلله اولي واخیسته ملي ټیم کې، هغې سره مې څه کال خواري وکړه، ستون لږ زما مشکلاتو د هغې د وجې ونوم، خو څه کال بیا مې خپل امادګي نیولې او را روان کال لپاره اماده یم. د بهرنیو لوبو په اړه که راته ووایئ چې تاسو تر اوسه پورې کوم بهرنۍ لوبې ترسره کړي او که نه؟ نه، موږ تېر کال چې هغه کرونا راغله هغه لپاره موږ سلیکټ شوي وو، تقریبا 4-5 کسانو، او د ننګرهار نه د کابل ملي ټیم نه هم هلکان سلیکټ شوي وو. چون چې د کرونا راغله، د کرونا د وجې موږ ته ویزې هم راکړل شوي وې، موږ سخته خواري تاجکستان ته تللو او د هغه مسابقاتو د وجې بس د موږ هغه کومه خواري او کوم هغه د کرونا د وجې پاتې شوله. بیا هېڅ ولاړئ نه؟ بیا لاړم، بیا هغه کرونا ډېره دوام شوله او هر څه بند شو، لاګ شو. ښه ډېر ښه. پرورش اندام یا د غړو د ښکلا کوم ورزش چې دی دا مثال د نورو ورزشونو سره فرق څه شی دی؟ نور ورزشونه اسانه دي که دغه اسانه دی په اصطلاح، که نور کې ستونزې وي په دې کې اسانتیا وي یا په دې کې ستونزې وي په نورو کې اسانتیا؟ که لږ یې راته ووایئ د دغې د نورو ورزشونو سره فرق څه شی دی؟ یعنې چون چې یو ورزش هم اسانه نه ده، دا خو واقعیت دی، ټول ورزشونه سخت دي، خو زموږ بیا پکې بیخي سخت ده. زموږ په دې سخت ده
چې زمونږ کې بیا رژیمونه ډېر دي، پرهیز ډېر ده. مونږ چې کوم مسابقاتو ته آمادګي کوو، آمادګیانې کوو، تقریبا هغې لپاره مونږ 4 میاشتې، 6 میاشتې، 7 میاشتې مونږ دا خواړه نه خورو. مونږ هغې لپاره بېلې خواړه تیارو. هغې لپاره مثال جوش وریجې شوې، چرګ شو، چرګ سینه شوه، ماهي سیخ شو، ماهي سیخ کې خورو، چرګ سیخ کې خورو، غوښه همداسې جوش کوو سیخ کې خورو، خو غوړ نه استعمالوو، مالګه نه استعمالوو ورسره. نو دغه سلاد، کاو، بادرنګ دغه ورسره استعمالوو. وچه ډوډۍ حتی نه استعمالوو. هماغه ده تقریبا چې یو څوک 6 میاشتې رژیم نیسي ډېره به سخته وي. ډېره سخته، یعنې داسې حالات راځي چې هغه ډوډۍ ګوري نو هغه ډوډۍ پسې کله راوالو بوی کړو چې هغه ډوډۍ حس وکړو چې یاره زه ډوډۍ خو په دې خاطر باندې، یعنې ډېر سخت رژیم. بله بله خبره د انسان بدن خو هر ویټامین یا هر څه ته اړتیا لري. کله چې تاسو رژیم نیسئ تاسو ته کومه روغتیایي ستونزه نه پیښیږي بیا؟ نه الحمدلله داسې خاص نه پیښي، ځکه چې موږ غوړ خواږه دومره هغه نه استعمالوو. کوم چې ویټامیني خوراک هغه موږ استعمالوو د بدن لپاره. هغې کې مثال ډای فروټ شو، تازه میوه شوله، سلاد شو، بیا هغې کې یو رقم موږ سره د ویټامینونو ګولۍ دي هغه استعمالوو ورسره چې بدن کمزوری نه شي. نو دې خاطره موږ خوراک ډېر کوو، خو د سپور خوراک کوو، داسې غوړ خوراک نه کوو ورسره. موږ ټول پریزانوي ځکه بدن ته غوړ نه ورځي. کله چې بدن ته غوړ ورشي نو بیا ستونزې د عضلاتو په حجرو کې پیدا کېږي، بیمارستیاوې پیدا کېږي. او کله چې تاسو دا رژیم ترسره نه کړی نو زه فکر نه کوم چې مسابقو کې بیا بریالي واوسئ. نه موږ چې کله رژیم ونه کړو ځکه چې بدن غوړ شي، کله چې بدن غوړ شي هغه عضلې ورکې شي. نو مهم عضلات دي، باید ستا هر عضله ستا د هر یو بن حرکتونه هلته ججمانان ناست دي هغه ګوري، نو په ستا د عضلاتو باندې تا ته نمره درکوي. یوه بله مسله چې د زیباندان یا د غړو د ښکلا د ورزشکارانو سره تړلې دغه دي وي چې ځینې کسان دي چې پروټین استعمالوي یا ځینې په اصطلاح زرکي پروټین استعمالوي. دا واقعیت لري او که چیرې مثال استعمالوي آیا بدن ته کومې ستونزې پیښولی شي او که نه؟ نه ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. پروټین خپله یو غذا ده، ځکه بعضې خلک رسیدګي نشي کولی چې مثال لکه غوښه هم پروټین لري، لوبیا هم پروټین لري، نخود هم پروټین لري، هغې ته نشي رسیدګي کولی چې هغه جوړ کړي او بیا یې وخوري. نو داسې دي دا تیار پروټین دی، خالص پروټین دی او بس شیدو کې واچوي یا اوبو کې یا کیلي جوس کې هغې نه استفاده کړي، هغې ته بدن ته هغه کومه انرژي چې ته په تمرین کې مصرف کړي دا بیرته پوره کوي. آیا که چېرته ته تمرین ونه کړي او پروټین استعمال کړي ځکه ستا خو د بدن پروټین پوره وي نو هغه بیرته بیا شاید تا ته زیان وکړي. یعنې که ته پروټین خورم هغه ته باید په اصطلاح که په عام اسلام هغه ته باید اوبه کې باید نور وخورئ او بیا نور وخورئ، داسې نه چې ته خورې ورزش نه کوې نو بیا نقص کوي انسان ته ستونزې جوړوي. د ځینې زرکي مواد دا هم په دغې سیستم یا د بدن د غړو په ښکلا کې ورزش کې شته دي او که نه؟ مثال پیچکارۍ له لارې څه شی کېږي چې تر څو عضله وپړسوي کوي دغه شته ډېر دا پیچکاریان هم شته پکې سپلیمنټ لکه ټابلیټونه هم شته، خو هغه داسې چې هغه د بدن په ضرورت په مطابق استعمالوو. یعنې هغه هم ستونزه نه شي پېښولی که چېرې د ډاکټر په مشوره باندې په هغه مشورو باندې موږ استعمالوو لکه ځکه خپله دا خپل هورمونونه دي بدن ته ضرورت لري لکه ویټامینونه دي نو هغه موږ استعمالوو. ښه ډېره مننه کوم. په ننګرهار کې په دغې برخه کې ستاسو د ورزشي برخه کې څومره مینوال هلته لرئ؟ څومره خلک ستا سره درځي؟ څومره ځوانان درځي په دې برخه کې ورزش کوي؟ تقریبا موږ په ننګرهار کې 45 کلبونه لرو. الحمدلله موږ زیباندام زموږ رئیس د فدراسیون ماشاءالله ډېر فعال سړی ده، مشتاق حضرتي نومیږي، ځکه چې موږ دغه سږ کال زه خپله هم په فدراسیون کې یو غړیتوب لرم. موږ داسې یو اجنډا غوندې جوړه کړې وه، په کلبونو باندې موږ ګرځو، هر کلب تشویقي سیالۍ هم جوړې کړي دي خپله په ننګرهار کې او ننګرهار په کچه باندې. هغه سیالیو کې هلکان ماشاءالله ډېر زیات تشویقېږي، هغه موږ تشویقوو، هغې لپاره موږ سرټیفیکټ او کپونه او میډالونه هم ورکوو چې هغې تشویق شي. نو ماشاءالله ډېر زیات علاقمند پیدا شوي دي او موږ بیا په دغه تشویقي سیالیو کې هغه هلکان چاڼ کوو چې هغه موږ ملي ټیم لپاره ولایتي مسابقو له هغه راوباسو. د ننګرهار په ولایت په کچه څومره کسان
افغانستان په ملي ټیم کې تاسو لرئ غړیتوب یې البته؟ موږ تقریبا 15 حتی تر 20 نفرو پورې ملي ټیم غړیتوب لرو. ښه تاسو بیا د مشرقي زون کې هم دغه مسابقې ترسره کوئ لکه د لغمان، نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ کله مو داسې مسابقې ترسره کړي دي؟ پخوا هم ترسره کولې، بیا هغې کې لږ څه ستونزې به پیدا کېدلې. اوس خپل ولایتونو خپل هغه کې مسابقې کوي. بعد د هغې نه چې هغه مسابقې خلاصې شي بیا ټول ولایتونه دا په کابل ته راجمع کیږو. بیا دا کابل کې سره وزن کشي کیږي، کابل کې سره جنګیږي، هر ولایت سره هغه کیږي. با هغې نه بعد سلیکټ کیږي چې اول دویم مقام والي تر دریم مقام پورې، بیا هغه بهرنیو سیالیو ته سلیکټ کیږي. داسې پلان شته ده چې له خیره تاسو بهرنیو سیالیو ته لاړ شئ د فدراسیون له لوري یا په رسمي ډول؟ انشاءالله امید خو لرم سږ کال یې سخته خواري روانه کړې او کوشش کوم چې را روان کال لپاره باید زه بهرنیو سیالیو ته لاړ شم. کوم ولایت دولت ته بل بده ځای تاسو داسې مشخص شوی دی؟ یا نه، هغه چې کله موږ مسابقې ترسره کړو بیا ګورو چې کوم ملک موږ ته هغه کوي، بیا هغه ملک سره موږ یعنې تر اوسه پورې د افغانستان په کچه پورې مسابقې نه دي ترسره شوي، په هغې کې به نفر ټاکل کیږي او بیا به بهرنیو نفر ټاکل کیږي، هغه بیا وړي. ښه مسابقې به څه وخت ترسره کیږي دلته په افغانستان کې؟ مسابقې کال په کال کیږي. اوس تقریبا 7 میاشتې مسابقو ته پاتې دي. 7 میاشتې پاتې دي. په 7 میاشتو کې به حتما هغه کسان چې په دغې مسابقو کې ګډون کوي رژیم به هم نیسي؟ نو رژیم به نیسي. ما درته مخکې ویم چې 6 میاشتې 7 میاشتې موږ مکمل مسلسل رژیم نیسو. دې لپاره آمادګي کوو، تمرینات کوو، 2-3-4 ټیمه زحمت وباسو، خواري وباسو. ځکه چې زحمت خواري ونه باسي په یوازې رژیم هم نه ده، هلته به ورسره تمرین هم 3 ټیمه کې رژیم به هم همدغه ته زه راتلم چې مثال تاسو په 4 ساعتونو کې څومره وخت څومره تمرین کوئ؟ موږ 2 ساعته 3 ساعته تمرین کوو په 4 ساعتو. د ورځې یو ځل که 2-3 ځلې؟ نه 3 ځلې تمرین کوو، په 3 ځلو کې 2 ساعته تمرین کوو. بله سهار غرمه ماښام. بله د نړیوال ته که څوک ګوري دغه خصوصا په زیبا اندام یا پریپاډ کې هغه ډېر مصرف کوي په ځان او دغه یو ورزش دی چې زیات مصرف ته هم اړتیا لري. مثال دغه زیبا اندام تاسو چې کوم کسان په ننګرهار کې تاسو سره دي افغانستان کې ټوله مسله دغه ده چې اقتصاد یې چا ولاکې کوي، ټولو کې ستونزې مشکلات شته دي. نو دغه کسان بیا څنګه کوي دغه ځان ته مثال د رژیم څنګه د خواړه څنګه چمتو کوي؟ او تاسو یادونه وکړه 3 وخته تمرین، کله چې 3 وخت تمرین کوي نو په دې باندې پوه شي بل کار ورسره نشي کوی، مجبور یې دغه یو کار ترسره کړي. په دې برخه کې خلک له ستونزو مشکلات سره نه دي مخ؟ ډېره ښه پوښتنه دې وکړله. ډېر زیات ستونزو سره اکثره ورزشکاران مخ دي، ځکه چې داسې ورزشکاران هم شته چې ماشاءالله ډېر ښایسته ځانونه لري، خو هغوی د اقتصاد د ستونزې نه مسابقو ته آمادګي نشي کولی. هغوی ځکه د غربت او د هغه ایله هغه خپل کور هغه کوي. خو موږ چې هم موږ استادان چې خواري کوو، ځکه چې موږ خپله هم هماغه جیم د هغه نه پیدا کوو بیرته مصرفوو، خو موږ سره بیا تجاران ډېره مرسته کوي. موږ سره په ننګرهار کې حاجي سعد آغا عرب نومیږي، یوازې ما سره نه ډېری ورزشکارانو سره هغه کال په کال مرسته کوي. خصوصا ما سره خو بیخي چې کله زموږ آمادګیانې بیا هغې ته زه پیشنهاد کوم نو هغه ما سره هر وخت کال په کال مرسته کوي را سره. همداسې ډېری ځوانانو سره مرسته کوي. ډېر عالي، ډېره مننه کوم. پیغام مو څه دی، څه ویل لري هېوادوالو ته؟ زه خو هر وخت زما دغه پیغام د هغه ځوانانو ته چې په نشه یي توکو اخته شوي دي، خصوصا په ننګرهار کې ډېر زیات اخته شوي دي. نو زما د دولت څخه هیله دغه ده چې دغه کم ځوانان په نشه یي توکو اخته شوي دي د هغې غم دې وخوري، او هغه کورنۍ چې د غم سره اخته دي یعنې د مشکلاتو سره اخته دي او د هغه باید خپلو کورنیو ته وګوري او لطفا دغه نشه یي توکو څخه د جدا معذرت وغواړي او را دي چې موږ ورزشکاران په خدمت کې. ډېره مننه کوم قدرمن عمران فاروقي چې زموږ سره خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو ته تاسو نه هم مننه، ډېره مننه. مننه کوم.